په افغانستان کې د متحده ایالاتونو یوه مرمۍ هم نه ده پاته. البته د متحده ایالاتونو د ساخت یعنی د سلا هغه وسلې چې پاتې دي د امریکا ساخت دي، ملکیت د افغانستان دی، ځکه دا د پخواني جمهوریت ملکیت او د یو ستراتیژیک تړون له مخې غوته ورکول شوی و. بهرحال خو د اوسني ولسمشر خپل دریځ دی او هغه د ډیرو پالیسۍ او ستراتیژي او قوانینو به پروا هم نه کوي، نه دننه په امریکا کې او نه د باندې. په وار دا وویل شول چې په متحده ایالاتو په افغانستان کې چې کومې وسلې پاتې دي هغه باید امریکا ته ورکول شي، که نه ورکول کېږي هغه باید له منځه ولاړې شي. دغه یو هدف دی او د دې ترڅنګ خپله لابي په متحده ایالاتونو کې تاسو ولیدل چې د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه څه ډول شخصیت چې دی هغه حتی د خپلو ډېرو نږدې ملګرو د خپلو کورنیو د غړو هم په هغسې لوړو الفاظو ستاینه نه کوي لکه په تېرو شپږو میاشتو کې چې د پاکستان د لومړي وزیر او د پاکستان د لوی درستیز وکړه. او دا یې وویله په وار چې د پاکستان لوی درستیز د تر ټولو د خوښې فیلډ مارشل دی او د پلان 100% عملي کوي. دغه جمله د سیاسي شنونکو دپاره یا دغه چا دپاره چې په جیوپالیټکس باندې کار کوي یا څېړنې کوي یا مطالعه کوي ډېره مهمه ده چې د پلان د پاکستان لوی درستیز یعنی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پلان 100% عملي کوي.